سلام علیکم عزیزانو دوستانو، الله مو عزتمن سرلوړي او کامیاب لره. د عدلیې له وزیر نه یوه نړۍ مننه او ټولو هغه کورونو اپارتمانونو والا ته چې کرایې د افغان مهاجرینو دپاره لوړې کړي دي خبر ورکول کیږي چې که چېرته کرایې جګې سولې نور خو بیا تاسو پوهیږئ، عدلیې وزیر خو پیژنئ. او په ضمن کې ما ته هم نن ټلیفون سوی چې د کور کرایه به یعنې 3 چنده اوچاته یې رانه غوښتله. ما ورته ویل راسه ورورکه کور دی ده، ته پوسه کور دی پوسه د ما خدای په امان د ما وس نه کیږي، زه مه چېرته خیمه وهم پوه سولې. نو د عدلیې وزیر صاحب کسان به زه درښیم، نور خو خدای دې ژوندی لره. او د ابوبرق له وزیر نه م یوه نړۍ مننه چې د کونړ په ډیم باندې راته بند جوړوي. افغانانو له ظلم نه لاس واخلئ. پاکستان نه میلیاردران نه راځي او نه د کرایه په کور کې میلیاردران اوسیږي، پوه شه. نو کرایې مناسبې هماغه څومره چې مخکې وې له هغه نه به هم لږ زره 20% کم کوي، کنې شیطاني ورته کومه، پوه سولې. څوک وایي مالیه جګه ده، نه تاسو چېرته مالیه ورکړې ده؟ ما ته معلوم نه یاستئ، دروغ به نه سره وایي او ځان د ما دا ویډیو شیر کوي، ریټویټ یې کوي، کمنټ ورسره وکوئ، څه ورسره وکوئ، ریپوست ډویټ. مقصد چې په هر رقمي دا د موږ غږ ورسوئ چې هر چا کرایه در باندې زیاتولې، فقط لاړ شئ د عدلیې وزارت ته عریضه پې باندې وکئ، اوضې ته لاړ شئ، پولیسو ته لاړ شئ، کرایه مرایه به نه جګوئ. خلک بانې درته کوي له کورونو نه باسي چې دا کرایه به جګوئ، نه بس کرا په خپلو ځایو کې اوسېږئ، پوه شولې. کرایه مرایه به نه جګوئ، شیطاني کوم ګوره بیا. فقط چې چا کرایې جګولې عزیزانو دوستانو لاړ شئ نږدې حوزې ته هلته عریضه پې باندې وکئ چې 15 کاله مې دغومره کرایه ورکوله، اوس یې د مهاجرینو خبره سوه نو 3 چنده او 4 چنده غواړي. دا ظالمان دي، دوی ظلم کوي، کورونه مفته ورکوي، افغان مهاجرینو ته کومک ورسره وکئ، مرسته ورسره وکئ. تاسو د دې په ځای باندې له امریکا نه یو وکیله د هغه یو اپارتمان یې درته ګوره بیا شیطاني کوم خلکو ته یې ښیم، ټولو ته یې زنګ وهلی د 10,000 15,000 کرایه اوس 10,000 ترې نه غواړي. داسې خلک دي چې 5,000 کرایه اوس 15,000 ترې نه غواړي. نو امارت نه مو هیله ده د بالخصوص عدلیې وزارت نه نور امنیتي ارګانونه پراپرټۍ او رهنماګانو والا دا مهار کوي، دا ټول حرامیتوب په دغه رهنمایۍ والا کې ده، پوه شولې. دا خلک سم کوي، کرایې مه پې لوړوئ. د افغانان چې له هغه راځي دا میلیاردران نه دي، پوه شولې. او نه د کرایې په کور کې میلیاردر اوسېږي چې ته 15,000 او 20,000 پې کرایه چېرته لاړ سي؟ کور نه لري، زندګي نه لري، او یا مکمل د اپارتمانونه ټول مرلاک کوي چې پته ورته ولګېږي. دوی کرایې جګوي، تاسو مالیه پې جګه کوئ، 100 چنده مالیه یې کوي چې پته ورته